السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دا هغه کلمه ده چې په ویلو سره یې هر مسلمان، سبحان الله، هر انسان د اسلام چوکر ته داخلیږي. نو 8 شرطونه لري دا کلمه، او د 8 شرطونو له جملې څخه لومړنی شرط د دې کلمې چې دی هغه دا ده چې د دې کلمې په مورد یو مسلمان بنده باید علم ولري، او دا په هر مسلمان باندې فرض دی. او مسلمان باید په دې باندې پوه وي چې د دې کلمې په ویلو سره مال الله سبحانه وتعالی سره کوم لفظونه کړي دي او کوم وعدې مې الله سبحانه وتعالی سره کړي دي، او آیا زه د دې کلمې مطابق ژوند کوم؟ په دې کوم ژوند کې چې زه فعلا موجود یم، آیا دا ژوند ما د کلمې مطابق روان کړی دی که نه؟ دا فرض دی په هر مسلمان باندې چې په دې باندې ځان باید پوه کړي. متاسفانه زمونږ د افغان ملت د اکثریت په ذهن کې د کلمې معنا داسې پرته ده چې نشته لایق د عبادت مگر الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سبحانه وتعالی بنده او رسول دی. دا معنا د کلمې بشپړه یا پوره معنا نه ده. د کلمې پوره معنا چې ده هغه داسې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نشته داسې معبود چې د ذات عبادت وشي او د شریعت یا د قانون اطاعت وشي الا الله، مگر یوازې الله. دلته دوه وعدې موږ الله سبحانه وتعالی سره وکړي، د ذات به عبادت کوو او د الهي قانون او د شریعت به مطلق اطاعت کوو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بشکه چې د الله سبحانه وتعالی را لیږل شوی رسول او نبی دی او د الله سبحانه وتعالی بنده دی. خو دلته د دې معنا څه ده؟ د دې معنا دا ده چې ټول صالح اعمال، ټول هغه عملونه چې موږ د عبادت په نیت کوو باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي. دا یې معنا ده. او کله چې موږ دا کلمه ووایو د الله سبحانه وتعالی سره موږ 3 وعدې کوو. اولنۍ وعده چې زه بل داسې معبود نه پیژنم چې ذات ته عبادت وکړم، یا نه یې منم بل داسې معبود چې ذات ته عبادت وکړم. او دوهمه وعده چې ده هغه دا ده چې زه بل هیڅ قانون نه منم او نه یې اطاعت کوم مگر هغه قانون کوم چې الله سبحانه وتعالی موږ ته رالیږلی دی، چې هغه قرآن او حدیث دي. او دریمه وعده چې ده هغه دا ده چې زما ټول صالح عملونه، هغه عمل چې زه د عبادت په نیت کوم هغه باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي. نو اوس دا خو په مسلمان باندې فرض دی چې دا باید زده کړي د کلمې معنا، د کلمې په مورد دومره علم چې په دې باندې ځان پوه کړي چې ما د الله سبحانه وتعالی سره کومې وعدې کړي دي. نو اوس ای مسلمان وروره، ته وګوره چې آیا ستا ژوند مطابق د دې کلمې روان دی که نه؟ تا چې کومې وعدې له الله سبحانه وتعالی سره کړي دي آیا هغوی ته ژمن پاتې، په هغوی دې وفا کړې ده او که نه؟ دا هغه سوال دی چې زه او ته یې دواړه باید ځواب کړو. نو له الله سبحانه وتعالی څخه ټول مسلمانانو ته په دې کلمه باندې د عمل کولو توفیق غواړم، او په دې هیله چې انشاءالله زما ورونو او ځوانانو له دې څخه یو څه زده کړي وي. او دا فرض دی، او دا بالکل په هر مسلمان باندې فرض دی چې د کلمې په مورد باید علم ولري، باید په معنا یې پوه شي، او باید په دې پوه شي چې د دې کلمې په ویلو سره مال الله سبحانه وتعالی سره کومې وعدې او لفظونه کړي دي. السلام علیکم.